د امر بالمعروف نهي عن المنکر او شکایتونه اوریدلو وزارت محتسبینو تیره اونۍ د هیواد په یو شمېر ولایتونو کې د میرمنو حقونو ته په ژمنتیا 12 میرمنې له کورني تاوتریخوالي څخه ژغورلي دي. د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت محتسبینو تیره اونۍ په سرپل، فاریاب او لغمان ولایتونو کې و میرمنې د هغوی لخوا کې پرته یا اجباري نکاح څخه ژغورلي دي. محتسبین په خوست او سرپل ولایتونو کې د یووالي رامنځته کولو او د ژبني او قومي اختلافاتو د له منځه وړلو په موخه دوه دښمنۍ پر دوستۍ بدلې کړي دي. د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت محتسبینو د پلازمینې کابل په ګډون په لوګر ولایت کې دوه ماهر کوډګر نیولي او د شرعي پریکړې په موخه یې عدلي او قضایي ارګانونو ته سپارلي دي. د امر بالمعروف وزارت محتسبینو تیره اونۍ په بازارونو کې د سود، احتکار، ترازو کې د کموالي د مخنیوي او د تاریخ تیر موادو د له منځه وړلو په موخه په کابل، بلخ، لغمان او هرات ولایتونو کې له سوداګرو او هټیوالو سره اصلاحي ناستې ترسره کړي دي. مولاي صل وسلم دائما ابدا.